دو عمل چې دی دا مقبول دی، دا نه رد کیږي ښا. دو عمل دا نه رد کیږي ښا، دا قبول دی. یو د ختم نبوت کار چې څوک کوي، ختم نبوت چې نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر دی، په دې عقیده کار کوي، دا مقبول عمل دی، دا نه رد کیږي ښا، دا نه رد کیږي. او یو درود شریف چې څوک وي دا الله نه رد کوي ښا. دا دوه عملونه مقبول عملونه دي، دا الله نه رد کوي، دا الله نه رد کوي. ځان له آخرت له تیاری وکړو. او نبی علیہ السلام فرمای ما ته به د ټولو نه نږدې کس هغې چې د چا درود شریف سیوا راوختو دی به ما ته قیامت په ورځ باندې نبی علیہ السلام فرمای ما ته به دی نږدې. او نبی علیہ السلام وفرمایل څوک چې درود شریف یې کی خطئ طریق الجنه، د جنت لار خطا کړه، د جنت لار خطا کړه چې چا درود شریف پرېښود. او نبی علیہ السلام وفرمایل البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصل علی. صحابو بخیل سړی هغه دی، شوم سړی هغه دی چې د هغه په خوا کې زما نوم ذکر شي او دی په ما درود شریف ونه وایي ښا. کله چې د امام الانبیا نوم واورئ هر ځای چې شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم، دا زما د پیغمبر نوم دی، دا د هغه پیغمبر نوم دی چې قیامت کې ټول خلق په پولیس رات تیریږي نو خلق باوازونه کوي سلم 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 رب سلم یا رب سلم. خدایا د سلامتی معامله را سره وکړي، سلم هر کس په یا رب سلم رب سلم، ربا د سلامتی معامله را سره وکړي. هر تن به دا آواز لګي، دی کې به یو آواز د امت راشي، د امت نوم بوالی چې د امت مبارکه به د سلامتی آواز وکړي چې خلک وګوري هغه به امام الانبیاء د پولیس رات خواته به ولاړي. په مونږ ډیر په امت ډیر مشفق پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوشش پکو خپل سیرت صورت دا به د امام الانبیاء په طریقه جوړو که خیری ښه چې د نبی علیہ السلام څنګه شکلو، د نبی علیہ السلام څنګه سیرتو، څنګه صورتو، کوشش پکو هغه شاد بزان جوړو. مونږ په امام الانبیاء باندې بیان یو. هر سړی ته د ځان ندرانه کتل، هر سړی ته د ځان ندرانه کتل. تاسو به یو نوم اوریدلی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، دته به شیخ العرب والعجم وی ښه. دی یو ورځ ریل کې را روانو ټرین کې خواته ورسره په سیټ باندې هندو ناست چې دواړه ناستي سفر کوي 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 لار کې د دې هندو او دسماتي ته اړو شو. زه دسماتي ته ورځم چې ټرین کې او دسماتي ته ورغې سمدستي روپش ورغې راغې. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه خو پیژني نه چې دا ما سره شیخ العرب والعجم ناست چې ویلی ده عمر بر بشین پیزار نه پخپو کا. خو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی زما د جانان د روزي رنگ شین دی، وی ز شین پیزار نه پخپو کوم ښه دومره به قدر کو، شین پیزار به نه پخپو کو. وی دا د امام الانبیاء د روزي رنگ بر شین دی، د گنبد رنگ شین دی، ز شین پیزار نه پخپو کو، دومره قدر وړکی. هغه هندو ورغې زر روپش دی ورته ولی وی بس هغه واشروم چې دی ګنده دی د او دسماتی مناسب نه. حضرت پوه شو پاسید وی څه کاغذونه ماغذونه راواغستل، هغه واشروم یې صفا کو. راغې د هندو ته وی زه ترې ورسره ووتم، هغه واشروم صفا دی، واشروم صفا دی ورشه. هندو ته وی هغه هندو چې ورغې واشروم صفا او دسمات یې وکړو کېناست. حیران دی خو زه څوک به راسره ناست نو چې کله سټیشن ته ورسېدل نو بلا مخلوق ولاړ دی. اخو شیخ العرب والعجم و خلق استقبال لراوتلی وی دی کې حسین احمد مدنی را روان دی، دنیا خلق ولاړ دی چې د ټرین نه کوزیده. تپوس یې وکړو دا خلق چاته ولاړ دی؟ وی دا دې ټرین کې حسین احمد مدنی را روان دی، شیخ العرب والعجم را روان. وی کم یو دی؟ وی دا تا سره چې په سیټ ناست دی هغه دا دی، دا خلق دته ولاړ دی. هغه هندو را پاسېده، حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته وی حضرت
تا لیټرینګ نه دی صفا کړی، تا واشروم نه دی صفا کړی، تا زما سینه د کوپر نه صفا کړله، ما ته اول کلمه ووایه بیا به هله دې خلکو سره دی ښه. په هغه ټیمې کس ته کلمه وویلله هندو مسلمان شو. دا چې د حضرت سره سفر وکړو ښه، یو سفر یې وکړو، داسې مشران تیر شوي وو، داسې به یې د بل سړي قدر وکړو. نن مونږ هر سړی خپل خدمت د بل نه الو، کوشش دی چې دې زما خدمت وکړي. دا جذبه راکې نشته چې ده ته د ځان نه درون وګورم، د ده قدر وکړم. دی به خدای دې لارې نن به خلک زمونږ کردار ته ګوري، نن زمونږ عمل ته خلک ګوري، نن زمونږ عمل ته خلک ګوري. جماعت کې خلک یو پی ایسو ته تاله لګوي، نو چې دا زمونږ مسلمانی شي نو بل سړی به ایمان راوړي. چې سړی جماعت کې تاله لګوي یو پی ایس ته، دا ولې؟ دا څوک پټ نه کړي ښه، د جماعت نه به هم خلک یو پی ایس پټوي ښه. دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ اسلام دی، دا زمونږ کردار دی. هر ځای ته چې ځي نو دوکه شروع ده، معاملات زمونږ صحیح نه دي. نه کو خلکو زمونږ معاملات ولیدل، خلق په ایمان راوړي. روغې قبیلې په یو ټیم ایمان راوړي، غونډې قبیلې صرف د نبی علیه السلام سره یوه پیره بیه شوي. نبی علیہ السلام سره بیو شو، نبی علیہ السلام ولا کجوري ورکړي، صحابي ته وی دا ولا ورکړه، خو دا څه ولا پسې سیوا ورکړه. هغې وی دا سیوا د څه دي؟ وی دا تاسو میلمانه یې، دا ستاسو حق، دا قیمت والی، دا سیوا والی. هغه قبیله چې راله وی ستاسو پیغمبر کم یو دی؟ وی دا دی. وی دا هغه دی. وی مونږ سره چې بیه کړې وه، وی آو، وی بس مونږ د ده یوه بیه لیدلې ده، مونږ غونډې قبیلې په ده باندې ایمان راوړی دی.